چې خلاص د سرو ګلونو کر نه وي سوچ چې پسرلی په سم او غر نه وي یاره تورغې کلي ته مه راځه مه راځه یاره تورغې کلي ته مه راځه سوچ چې خلاص د سرو ګلونو کر نه وي سوچ چې پسرلی په سم او غر نه وي یاره تورغې کلي ته مه راځه مه راځه یاره تورغې کلي ته مه راځه د غرق ټلویزیون راولیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ خدای دې وکړي له ونیز ځڼ وروسته به راته روغ جوړ او د صحت قریب مو پرته نه دوستانو تیر ځل مو د ولسوالۍ خپرونه د خوست ولایت اړوند د ځاځي میدان پر ولسوالۍ کې درته چمتو کړې وه خدای دې وکړي د ځاځي میدان ولسوالۍ د منظرو د دې ترڅنګ د دغې قوم په اړه د معلوماتو به مو خوند اخیستی نن بیا هم راغلی طبیعي منظرې دي کوم ځای باندې چې زه ولاړ یم د ځمکې البته دغلته کوچنی سیند ده چې د متون د سیند په نوم یادېږي 10 متره لوړ ارتفاع باندې یو پول دی چې دوه کلي سره نښلوي تاسو پوهېږئ دغه کلی کوم دی ډېر ښایسته کلی دی ډېرې ښې منظرې لري سړې اوبه راځئ تر پایه راسره پاتې شئ او د سړو اوبو په اړه پوه شئ د وفا خبرې چرندې دلته ګلالې په اور کې ګیرې دي دلته د خندا خبرې چرندې سوچ یې باسم په ګډه سر نه وي ویښ چې څو له خوبه پېښور نه وي یاره تورغې کلي ته مه راځه مه راځه یاره تورغې کلي ته مه راځه سړې اوبه د مرکز متون مربوط کېږي په سړو اوبو کې میشت خلک د مختلفو قومونو دي یو تعداد نیازي یو تعداد منګل او ځینې بیا له نورو قومونو دي خو دا چې سړې اوبه ته ولې سړې اوبه وایي تاسو پوهېږئ لاندې یو چینه ده چې تصویرونه به یې وګورئ او په وروستیو کې د دغې چینې دغه ډېره کوچنۍ چینه ده چې اوبه له ځمکې راوځي او لاندې به دغه اوبه په اوړي کې دونه یخې وي چې هغه د واورې په واوره باندې سړې شوي اوبو سره هم سر وهي هغه سده اضطراب وکړو یعنې ډېرې یخې وي د همدغې چینې له امله پر دغه منطقه باندې د سړې اوبه نوم ایښودل شوی دی مشر سپین ږیری وایي دغه سړه چینه چې وه په کوم د سړې چینې له امله چې په دغه ځای باندې سړې اوبو نوم ایښودل شوی دی دا پخوا لویه وه یو ځوان هم همدغلته دغه چینه تشریح کوي لومړی چینه تشریح کوو بیا مشر سپین ږیری راته د همدغې منطقې د قومونو په اړه خبرې کوي سړو اوبو چې کوم نوم ورکړی شوی دی دغې چینې د هغه نوم ورکړی شوی دا یوه ډېره لویه چینه وه چې مخکې وخت کې اوسه پورې وخت کېږي خو مخکې به دغه خلکو اوبه وړي دا ډېره ښه چینه وه دا سړې چینې مشهوره ده د ټولو سړو اوبو ته په دغه چینې په سر نوم ورکړی شوی دی سړو اوبو نوم یې ورکړی دی اوس خو دغه ځای چې ګورې کم دی که نه کم دی بیخي اوبه هم پکې کمې دي بل اوبه هم ګرمې دي بیخي داسې دي لکه هغه د په اوړي چې تودېږي داسې ګرمې دي دغه چینې هغه چې دی کوم لکه اصلیت چې لري دغه اصلیت دی دغه چینې چې په ژمي کې اوبه ګرمې وي په اوړي کې بیا یخې ده اوبه دا چینه چې دی اوس لکه دا کورونه شول لا پاس کوم کورونه شول دغه له هغه نه اوس څوک ډېر نه رسي دا چینه تانګه شوه مخکې دا چینه ډېر لویه وه دا چینه دا نه به خلکو اوبه وړې اوس دا لارې بس لږې لږې باندې شوي په دغه نه اوس اوبه نه وړي خلکو یون دي بس که یونه نه اوبه وړي که نه مخکې دغه چینې نه اوبه وړي تاسو یادونه وکړه زه لار کې چې راتلو مو چې دغلته ځینې کسان خارجیان هم راغلي وو او دا مخکې دغه چینې ته راغلي وو مخکې یاره داسې
څو کال 2-3 کال مخکې نه ځم دلته روغدي دا ډیره مشهوره چینه ده ډیر مخکې دا ځکه دلته لوی ډانډ دغه چینه اوبه ورتلې دغه ډانډ ته دغه به خلک لمبېدل هم دغه چینې دغه اوبونه دا ډېرې ښې اوبه دي ډېرې ښکلې چینه ده سړې اوبه خو دغه سړې دلته یوه سړه چینه ده په دا سړه چینه کې بیا دغه وطن ټول د سړو اوبو په نوم باندې عبس دا ښکته خواصه وتلی دا متون ته وتلی پورته له منګله دا د یو دغه پلو چې موږ پراته یو دغه رشاکه ده دغه پلو ته څپاړه ده دا څپاړه نه ښکته متون ده د رشاکه نه پلو اڅړ دي دا ښکته خواصه وتلی دغه لور ته د مرختو ته بچخیل دي په دغه ځای کې دغه ځای دغه مقبلې ته نیازي پراته دي دا نیازي دي دا به وي 80 سنټه او دغه لور ته منګل دي یاتي خو په شمار خو نه پیږي چې څومره به خو دي ډېر دا نه پکړ کېږي چې دا میله ده یعنې موږ نه پکړ کېږي زموږ پلارونه یلته کې لوی سوي دي هغه خو اوس مړه شو موږ اوس کې سپین ږیري شوو دغه میله ده دغه ځای ده یاتي هېڅ کارونه نه دي راته معلوم چې څومره هغوی نیکونه راغلي پلارونه راغلي دا ځای موږ دا میله زړه کړی ګوره دغه کالمبنو خلکو لږ داسې هغه کړي خو موږ ته دا ویلي چې دا رشکه ده دا څپاړه ده نور د تاریخ نه ده راته نشته کړی چې دا په دغه وه دا په دغه وه د سړو اوبو په اړه مو اورېدل چې نه مو ولیده دا چې د سړو اوبه په منطقه کې کوم خلک میشت دي او د دې ترڅنګ شاوخوا یې څه دي څپاړې غر مخامخ ماته وروسته به شفیع جان تاسو لپاره تصویرونه هم راواخلي د څپاړې په نوم غر دی چې ډېر لوړ دی او د دې په پاس ساحه چې ده ډېره هواره ده دې خوا رشاک پر نوم غر ده چې ډېر جګ دی پر دغه ځای باندې پخوانی د جنګ نشانې هم ښکاري چې د انقلاب پر وخت باندې پر دغه ځایونو کې قرارګاهې وې دې خوا د متون خبرشخیل یعنې المرختو خواته او ختیځ ته بیا د مساخیل ولسوالۍ مربوط کمکی مزغور پروت دی تاسو راځئ مشر سپین ږیری یو څه ورباندې رڼا اچوي سړو اوبه ته خو په دې سړې اوبه د کوز خوا کې یوه ډېره غټه چینه ده اوړي باندې دومره یخ ته حاجت نشته قومونه چې دي دا پورې منګل دي موږ نیازي یو دلته د وفا خبرې چرم دي دلته ګلالې په اور کې ګیرې دي دلته د خندا خبرې چرم دي سوچ یې باسم په ګډه سر نه وي ویښ چې څو له خوبه پېښور نه وي یاره تورغې کلي ته مه راځه یاره تورغې کلي ته مه راځه دغلته مختلف قومونه اوسېږي سپین ږیري ویل چې نیازي منګل پیل کې ما هم ورباندې یو څه رڼا واچوله دویم ځل لپاره بیا هم وایو خو د دغې قومونو ترمنځ د یووالي او اتحاد خبرې کېږي په منطقه کې باامني هغه څه دي چې دغې منطقې ته لا ښکلا ورکوي موږ هم په ازادانه ډول سره دغو منظرو لیدنه کوو د دې ترڅنګ پر نورو برخو کې هم لکه غلا او غدي او هغه څه چې دغې سیمې وضعیت خرابوي د هغوی پر وړاندې هم اتفاق شته راځئ یو مشر وړاندې خبرې کوي د مړه د غدۍ د موږ دا اتفاق د ګوره چې اوس په دا سړک یا غل یا خیبر ټول کلی پسې راوځي کله ګیر څه نو هغه بیا دا نه کوي چې کله یالته بندي کوي یا وایي بیا حکومت ته په لاس کې ورکوي او اتفاق هم بیخي برابر ده او د مړي ژوندي انشاءالله موږ دومره اتفاق برابر ده چې یو چاته غم پېښ شي هغه هم والا کور کې خبر هم نه وي ټول کلی پې لګیا وي وړ او زوړ د دې مړي پرده کېږي چاره یې کېږي ښه علاج یې کېږي موږ اتفاق بیخي برابر ده هم خپل منځ کې هم د بل چا سره 10-12 کاله ته وتلي موږ چا سره یو شپې لانجه هم نه ده راغلې څه یا څو قومونه راغلي یا ښه یا بد اتفاق د موږ بیخي برابر ده دا تړون کړی که نه واده ورې د سپین ږیري لرو مشران لرو
که توان یې که حساب کتاب یې دا د کور په سر باندې سپین ږیری راجګ شي مشر راجګ شي نو هغه بل کس دی نه ورته چې یا زیات یې تللي دي یا ښه یا بد زموږ اتفاق یې دغه نه برابر ده خبره مې وده زموږ داسې ده چې برابر ده که نه ګوره هر سړی پلار لري بیا دا پلار چې د زوی په چارج کې ساتي نو موږ یې ټیټ و جګ وړ کېناست یا غلا اوسي یا ښه اوسي زموږ کله چې ده بیخي په امن کې ده ولور په دې ډول ده چې اول دغه 10 کاله مخکې 2 لکه 3 لکه وي اوس 7 لکه 8 لکه 10 لکه ته ولور رسېدلی ده یاره په دغه باندې نه دي غږېدلي خو کېدای شي امکان ولري پې کښېني پې وغږېږي د سرو ګلونو کر نه وي سوچ په سرلی په سم او غر نه وي یاره تورغې کلي ته مه راځه مه راځه یاره تورغې کلي ته مه راځه عصري ټکنالوژۍ که اسانتیاوې منځته راوړي خو د ځینو دودونو په ورا کولو یې هم اغېزه وکړه پخوا به د کوچیانو واده په دې ډول سره و چې 3 ورځې به دغې واده جریان درلود کله به چې د ناوې کور ته تلل وړاندې له وړاندې 3 ورځې مخکې به تلل خو اوس دغه حالت 3 کاله 4 کاله مخکې راهیسې ختم شوی دی وایي د موبایلونو شتون هغه څه دي چې د تصویرونو د ایستو ویره پیدا کوي همدغه لامل شو چې دغه واده یې راوستو 1 ورځې ته نورې خبرې هم ورباندې کوي مشر له نورو ستونزو هم کړېږي په همدغه برخه کې راځئ په ګډه یې واورو دا خبره ده د موږ بړومبی و 2 شپې 3 شپې مخته به وتلو 2 شپې 3 شپې بیا په موږ کې داسې دا ښځه به وتلې 7 کسه 8 کسه دغه چا به ښیښې ورته ویلې څوک څه ورته ویلې تا څه کړه به څوک څه ورته ویلې دا د یو اوس به ګهیځ ورځې بیا ګاته به راځي دا 5 شپې وایي 5 کاله نه راوروسته څوک یوه شپه کوي ګهیځ ته راځي څوک ګهیځ واسي بیا ګاته راځي دا د یوه نور هغه لومبنی رواج چې هغه 3 5 شپې مخته به ورته اړانګ ده نسته اوس دا ولې ړانګ شو ته ونیو دې ړانګ شو چې خلکو کې دغه تلیفونونه نه دي دا ډېر شو دغه به کوم ځای ته د عکسونه شي یا څه شي یا څه شي دغه لاسې اړانګ چې دغه د یوې دغه خامخا بېصورتګیم کې پېښېږي بېصورتګیم ده هغه نه دغه د پښتنو رواج د پښتنو غیرت دا یو دغه غیرت و موږ دغه په دغه رقم سره هغه کړو دغه هغه به لرې کړو چې دا تلیفونونو کې خامخا دغه 10 کاله لومبی ډولونه موږ ویل ورایه به ګډېده دا تړونه به یې کول یا 10 کالو نه راداسې اډول ورک ده یعنې څوک په دغه ورک ده چې په وطن کې د امنیتي ده ټول خفګانونه دي خوشحالي نشته کې هغه د ګهیځو بېګاه چې دا واده راوړم په دې راوړ چې یاره خو دا کار زر خلاص شي نور کله به 5 شپې 3 شپې 4 شپې مخته ورتله اوس دا خبره یې ته راوسته چې یاره خو چې څومره دا د خیر کار په مخ خلاصېږي کار دې خبره دې کړه به ټول چې کومه پلرونه به وه یا به نیازي و یا به څوک و خپله پلرونه به یې راوغوښته یا به 80 و یا به 80 و یا به 80 و کم جا دومره به و دا ټول بیا به یې 2 ډولونه و به ورته ګډېده هغه ډولونه وزیاتې ښځې به څه وتلې د واده دپاره هغه به 3 شپې مخته بیا دا وره به څه اوس ورغله ګهیځ ته به راتله یوه شپه به یې دوی هم کوله یوه شپه په دې کوله چې دا خوړه به یې ورته وکړه خوړه نه وي هغه به یې بېګا ته وخوړه ګهیځ ته به یې را رسخات کړو اوس داسې ده چې 2 کسه به ورځي 2 ښځې 2 سړي چې ګډنې واسي ګهیځ ته به راځي زلا خپل سنگار لا جوړه نه یاما تبتل زما زړه نه مستي غواړي زلا خپل اختیار لا جوړه نه یاما تل چې شور د پیغلو په ګودر نه وي د
د سړو اوبو په منطقه کې خلک پر بېلابېلو کارونو باندې مصروف دي. ډېری همدلته په خاص راټولونه د دې ترڅنګ تیږې ایستنه او نورو کارونو باندې بوخت دي. یو تعداد بیا خارج ته تللي دي، هلته مسافري کوي، پیسې راوړي او په دغه ځای باندې مصرفوي. دلته ودانۍ جوړوي. شاته وګورئ پخې ودانۍ جوړې شوې دي. دلته دوی کاروبار نه لري بلکې له خارجه یې راوړي. ځوانان یو لړ ستونزې هم لري، د دې ترڅنګ منطقه هم یو لړ ستونزې لري. راځئ یو ځوان ورباندې خبرې کوي. دغه منطقې کې دا چې د کومه منطقې کې اوس تاسو کراله د سړو اوبو سیمه ده، دغه سیمې کې زیات ستونزې دي. لکه د تعلیم برخه کې موږ ښوونځي لرو، خو دولت هغه اندازه لکه موږ چې کوم ښوونځي لرو هغوی ته دوی پاملرنه نه دی کړې اوسه پورې. موږ خپله یو مکتب لرو چې متوسطه دی اوسه پورې، لیسې ته نه دی وخت دی. موږ اکثره شاګردان ډېر شاګردان تاسو خپله وینئ دلته چې ورغلي دي. موږ شاګردانو دپاره سهولتونه دولت نه دی برابر کړي لکه د نورو مکتبو کې چې دي. موږ لیسان نه لرو، موږ شاګردان ته هم پورې درس وایي، یغه نه وروسته بېرته دوی نه درسونه پاتې کېږي. ویلې د اقتصاد له امله دوی د اقتصاد کمزوری دی. موږ اکثره خلک چې دي مسافر دي، د بهر نه پیسې راوړي. که چېرې تاسو د اشرف غني کومه وینا لیدلې چې د خوست خلک اکثره د بهر نه پیسې راوړي، موږ کله په هغې لیست کې ارڅي ځکه چې ټولې پیسې د بدیانه دي. موږ دپاره دولت هېڅ نه دی کړي. موږ چې کوم هغه لرو لکه د نورو دپاره د نشار یا د کوم مؤسسو خدمتونه دي، موږ ته هېڅ خدمتونه نه دي شوي. موږ دپاره نه بارک راغلی دی، نه د مکتب د یو شي په برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو. مکتب په برخه کې موږ مکتب لرو، خو دولت هغه نه پاملرنه نه دی کړې، دغه مکتب نه پاملرنه نه دی کړې. امنیت برخه کې الحمدلله امنیت ښه دی. که چېرې دولت دا بنا جوړوي دغه طرف امنیت نشته، موږ ته کور نه کېږي. امنیت الحمدلله د ډېرو سیمو نه موږ امنیت ښه دی، خو بیا دولت موږ ته پاملرنه نه دی کړې. د سپورټ په برخه کې دی، موږ میدان لرو، سپورټ په برخه کې موږ لوبغاړي ډېر لرو، ښه لوبغاړي لرو، خو موږ دپاره کور نه دی شوی. موږ ډېر لکه کلینیک نه لرو. موږ یو لرې کلینیک دی چې هغه د کلاندر ولسوالۍ پورې مربوط دی. موږ کلینیک نه لرو. موږ مدرسه لرو، خو دولت پاملرنه نه ده کړې. دولت پورې موږ د مدرسه تړو، خو بیا هم کور نه دی ورته شوی. دغه کې لکه اوس د کلي بیا رغونې پروګرام چې دی، موږ ته هېڅ کور نه دی کړی. نه لښتې کور شته. موږ د پاکو اوبو په برخه کې ستونزې لرو، کویان لرو. د وچکالۍ په هغه کې موږ کویان اوبه کموي، اوبه وچېږي. کلي بیا رغونې وزارت چې دی موږ ته هېڅ کور نه دی کړی. دغه کور نه دی شوی. موږ ته باید کور وشي. موږ دولت نه دا غوښتنه دی د خلکو نه. موږ یو د امنیت برخه کې ښه کلی دی، ښه کلی لرو. نور چې د چاپېریال الحمدلله موږ ښه چاپېریال لرو، خو موږ دپاره کوم کورونه نه دي شوي. نه ونه موږ ته روکړی شوی دی، نه بل کومې شی دی. موږ ته دولت لپاره یو شی نه دی روکړی شوي. دا داسې یو صوبوي دا کلی لکه پاتې کلی دی. دولت د کلي د بازار دپاره مرکز ته دومره نږدې کلی او دومره پاتې کلی بل هېڅ نشته لکه دغه کلی چې دی. ډېر مننه. یوه بله خبره، د نجونو ښوونځي خلک علاقه نه لري چې ښوونځی جوړ شي د نجونو دپاره، که دولت په دې برخه کې کور نه ده کړی؟ بله نه، خلک علاقه لري. موږ د یو وخت دپاره موږ ته د متوسطې دورې پورې صنفونه راکړل شوي وو. موږ جن هغه درسونه ووي، د شپږم اوومه پورې درسونه ووي، خو بېرته دولت هغه چې کوم موږ لرله موږ ته بیا جوړ نه شو صنفونه. لکه لیسه جوړه نه شوه. موږ لیسه نه لرو، او د مدرسه لرو، د جنو مدرسه لرو چې موږ په شخصي موږ خپل کلي جوړه دی. هغې کې زیاتره جنې درسونه وایي، سبق یې. خو موږ دپاره دولت ښوونځی د جنو نه دی جوړ کړی. که جوړ شي موږ ولې نه، موږ علاقه لرو درسونه. موږ غواړو چې موږ په کلینیک کې یا په مکتبو کې ښځینه ډاکټرې استادانې ولرو، خو دولت موږ دپاره هېڅ پاملرنه نه ده کړې. ډېرو ځایونو ته چې موږ څو هلته خلک د ښوونیز بهیره شکایت کوي چې سم نه ده. سړو اوبو په منطقه کې هم منځنی ښوونځی شته، د لیسې لپاره د ارتقا غوښتنه کوي. وایي کله چې ځوانان پر زده کړو بوخت وي، د اتم ټولګي پورې زده کړې ورسوي، له هغې وروسته د دوی لپاره موقع نه وي تر څو د زده کړې وکړي، همدغه پورې بس شي. یو بله خبره چې د تعلیم پر وړاندې ده هغه دا ده چې خلک یو ډول پیغور ورکوي، که چېرې ته ښوونځی ووایې بیا به هم مزدوري کوې، ستاسو لپاره دندې نشته. د دې ترڅنګ د نجونو د ښوونځي غوښتنه کوي، وایي د نجونو ښوونځي ته ضرورت لرو، غواړو د نجونې ښوونځیو ته ولېږو، خو دا چې نشته نو چیرې وي؟ زموږ په کلي کې کم از کم 200 کور دي. په 200 کور کې یو کس د 12 نه فارغ شوی ده، او دې نه وروسته د پوهنتون نه چې 3 کسه یې پوهنتون نه فارغ دي. کوم چې 12 نه فارغ شوی او سعودي ته تللی ده، په کویګانو کې کار کوي. یعنې تعلیم کچه بیخي کمه دی زموږ په کلي کې. تعلیم نشته، خنډونه دا دي چې څوک فارغ شي زموږ په ټولنه کې دا ورته ایسته به دا کار نشي کولی چې حکومتي وظیفه وکړي، بل شی وکړي. دې نه تعلیم ونه کړي، مزدوري شي وکړي، مزدوري درته ښه ده. دې نو تعلیم کول ته ضرورت نشته. دې لامل خنډونه یې دا دي چې خلک تعلیم ځکه نه کوي، خلک دې زړونه یې ورمات کړي تعلیم نه، چې وظیفه نشي کولی، بل کار نشي کولی. یعنې تعلیم مه کوه، خپله مزدوري وکړه. زموږ خلک دې که لسم ته ورسېږي نو درسونه هر څه تر پاتې دي خپل خوارۍ کوي. دلته ښوونځی هم شته؟ ښوونځی هم شته، مدرسه هم شته، هر څه شته. اتم ته نم ته ورسېږي، یو کال په اتم کې، بل کال په نن کې، د دې نه بس تعلیم ته پاتې شي.
سنگار لا جوړه نه یاما تبه تل زما زړه نه مستي غواړې زه لا خپل اختیار لا جوړه نه یاما کل چې شور د پیغلو په ګودر نه وي روح چې مې زخمي زخمي ځیګر نه وي یاره تورغې کلي ته مه راځه مه راځه یاره تورغې کلي ته مه راځه خدای ګله دې ټول جهان ښکلی دی کلک په خپله ژبه پښتانه زلمي هسې چاله مینې ویرولې دي سوچ د خالد جانان د غیر ټلویزیون درلودونکو دا وه د ولسپالنې خپرونه چې ما نجیب نجیب د کمرې په برخه کې شفیع الله یوسفزي او د ویډیو ایډیټ په برخه کې وقار تسل درته چمتو کړه د سړو اوبو په اړه به خدای وکړي پوه شوي وای ښایسته منظره ده کله که تاسو غواړئ چې تفریح وکړئ نو دلته د خلکو سره په تماس کې شئ د دغو طبیعي منظرو خوند واخلئ ستاسو لپاره ښه موقع ده د سیمې امنیت هم ډډمن دی ځکه د همدغې منطقې خلک وایي چې دلته ډډمن امنیت شتون د دې باعث ګرځېدلی دی چې ډېری خلک راځي او دغلته ساتیری کوي فوټبال او د دې ترڅنګ کرکټ میدان هم شتون لري وړاندې ورباندې خلکو خبرې هم وکړې دوستانو تاسو هم راشئ منظره وکړئ بیا به مونږ یوې بلې منطقې ته ځو تاسو ته به یو بله منطقه تشریح کوو تر هغې مو په لویه بخښونکي خدای سپاره خوشحاله اوسئ سوکاله ازاد او اباد افغانستان په هیله